السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم خور پوښتنه کړې ده چې د مدینة المنورې څخه ځم مکة المکرمې ته، نو د رسول الله صلی مبارک دپاره عمره کول دا څنګه ده؟ محترمه مسله به بیان کړمه. زما چې غبطه کېږي په اهل د مدینې، غبطه دې ته وایي چې کاشکې زه هم دغه یې وایي. په اهل د مدینې زما غبطه کېږي، پر مخ د مځکې د هیڅ شي تمنا او ارزو نه لرم. دا نن مازدیګر ته د ملک سلمان سلطنت و جاه او قدرت او د ریاض پایتخت راکوي. پس باور وکړه که مې دغه ایمان او عقیده و زما دې د الله په ذات قسم کې د درود د کو دپاره وکړم. خو د مدینې منورې مجاورت چې یو سپی وایي هلته ګرځېدلی، دا مې هم پر ځان ډېر بلل. تاسې ارمان مار لرئ د رسول الله صلی الله علیه مبارک له کوره ځئ د الله هغه کور ته، موږ ته به دعاوې کوي. موږ ته به دعاوې کوي. نو محترمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حج هم کېږي او عمره هم کېږي. دغه رنګه ابن الموفق رحمت الله علیه وایي د رسول الله صلی مبارک څخه مې ډېر حجونه وکول. بل وخت مې رسول الله صلی مبارک په خوب کې ولید. وایي دا راته یا ابن موفق زما څخه دې حج کړی دی، زما پر ځای دې حج کړی دی؟ ما ورته نعم یا رسول الله. ودورت لبیت عني زما پر ځای دې تل بیا ویلی ده. وایم قلت نعم یا رسول الله. وایي رسول الله صلی الله مبارک راته ویل فإني أکافئک، زه به ستا کفایت وکړم بیا په دې حج او په عمره سره یوم القیامت، په ورځ د قیامت تا به داسې تر لاس ونیسم جنت ته به دې داخل کړم. والخلائق انسانان به په حساب او په تکالیفو کې به انسانان به په تکالیفو کې دا به زه دی تر انسانانو راوباسم، تر لاس به دې ونیسم، تر دې جامعې به دې راوباسم، جنت ته به دې ورسوم. محترمینو عمره یې وکړي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې حجونه وکړي، په صحابهو پسې وکړي، د خپل جنت لپاره یې وکړي، د خپل قبر په خاطر یې وکړي. دا سینې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه ډکې کړي. هغه سینه کې چې د رسول الله محبت نه وي، چې د دنیا ایمانونه ورسره وي، والله که پر حالت زکندن ایمان تیر کړي، کملا یې که پیر یې که امي یې که هر څوک یې، ایمان به هغه څوک وړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما تر مور، تر پلار، تر اولاد، تر هر څه ځان ته قدرمن نه کې کامل مؤمن نسي جوړېدلی، کامل مؤمن چې نسي ایمان ووله کوي. نو محترم خور عمره وکړه، نیت یې داسې وکړه چې یا رب ستا په حبیب محمد صلی الله علیه وسلم سي د عمرې نیت کوم د عمرې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رب تیاره څخه قبوله کړي او تیاره ته اسانه کړي. یا رب د رسول الله پر ځای لبیک وایم، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک، لبیک اللهم لبیک. او دغه رنګ عبدالله بن عباس راته وایي من حج عن میت، که چا د مړي څخه حج وکړي هغه ته به حج ثواب ولیکل سي، او د حجي یا عمرې چې ځي هغه ته به د اوه حجو د عمرو ثواب ولیکل سي. ولحاج براءة من النار، هغه څوک چې عمره په ایچا پسې کوي حج کوي، براءت د دوزخ به ورته ولیکل سي چې ته د دوزخ څخه بري اخلاص یې. نو آفرین خور په تا کې احساس او مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته ده، چې نور ډېر غوږور ګرځي. تر اوسه یې پوښتنه نه ده کړې چې زه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې عمره وکړم که نه وکړم. هاي
پوه به سي اوس نه پوهېږئ په قبر کې به پوه سي. البحر العميق صفحه 89 الباب الأول في الفضائل فضل من حج عن أبويه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.